د بغلان ولایت د ځانګړو پولیسو قمندان د طالبانو په کمین کې وژل شوی. د بغلان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د ځانګړو پولیسو قمندان شریف الله د طالبانو په یو کمین کې ژوند بایللی دی. دا پیښه تېره شپه 11 بجې د بغلان کندوز پر لویه لاره د پل خمري ولسوالۍ په خلازیو سیمه کې رامنځته شوې ده. یوې باوري سرچینې آریانیا نیوز ته ویلي د ځانګړو پولیسو قمندان شریف الله غوښتل چې د دولتي عسکرو یو اکمالاتي کاروان کندوز ولایت ته ورسوي چې د طالبانو په کمین ور برابر شو. په دغه کمینی برید کې قمندان شریف الله وژل شوی او 11 نور ځانګړي پولیس ټپیان دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد بیا د برید مسؤلیت منلی او په خپل رسمي ټویټر پیغام کې ویلي دي چې تېره شپه د بغلان ولایت پل خمري ولسوالۍ خلازیو سیمه کې د مزدور دښمن په عملیاتي قوه برید وشو. د برید په پایله کې د دښمن د خاصه قطعې وحشي قمندان شریف الله چې په لویو لارو کې له خلکو په زور پیسې اخیستې له منځه ولاړ. 10 تنه نور عسکر ووژل شول او یو ټانک یې له منځه ولاړ. باید وویل شي چې د بغلان کندوز لویه لاره له تېرو څو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او له ملکي خلکو پرته دولتي عسکر او چارواکو ته په دغه لاره تګ راتګ اجازه نه ورکوي.